اسدالله خالد د امریکا 84 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د دفاع وزارت ته له رسېدو سره هم مهاله د امریکا متحده ایالاتو پراخه پوځي مرسته ترلاسه کړې ده. اسدالله خالد توانېدلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو نه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تر 84 میلیونو د زیاتو امریکایي ډالرو په ارزښت وسایط او مهمات ترلاسه کړي. دا وسایط او مهمات د تیر 2020 کال د اګست میاشتې له 11 نیټې د اکتوبر میاشتې تر 11 نیټې پورې په دې موده کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان امنیتي ځواک لپاره رانیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یوې لوړ رتبه سرچینې خبریال وی پاڼې ته وویل چې د پوځي اسرارو په توګه دا نشي ویلی چې په مهماتو کې څه شامل دي، خو په وسایطو کې سلګونه حاموي ټانګونه شامل دي چې تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو زیات ارزښت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره تجهیزات او وسایط لري چې په پراخ لاس د وسلوالو طالبانو ځواب پرې ویلی شي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو ترمیم شوي 1400 حموي ټانګونه هم افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي وو. د سیګار د نړیوالې ادارې له لوري هم د دې خبرې پخلی شوی چې یوازې په 2020 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان امنیتي ځواکونو د وسایطو او مهماتو لپاره تر 84 میلیونو زیات امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ژورې اړیکې لري، د دغه هیواد تر بل هر وزیر زیات په ولایتونو او د پوځ او امنیتي سرتیرو په کمربندونو کې لیدل شوی دی. اسدالله خالد ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی د جګړې په ډګر کې ښکیلو افغان امنیتي سرتیرو ته بیا ورغلی او د هغوی د ضرورتونو او ستونزو په اړه یې پوښتنې او د مشکلاتو د حل لپاره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو مرستې غوښتې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.